یا اللہ منگ تخبل دیدن نصیب کا یا اللہ منگ دورنا آزاد کا یا اللہ منگ دورنا آزاد کا یا اللہ پمنگ باندی رحمو کی یا اللہ پمنگ بانی دا دنیا و دا آخرت رحمتنا راوری یا اللہ دا دنیا و دا آخرت خیر زمنگ پا نصیب کی یا اللہ دا دنیا و دا آخرت دا شروننا منگ ساتا یا اللہ منگ دا فتنونا و ساتا یا اللہ منگ دا فتنونا و ساتا یا اللہ منگ دا بیماریانونا و ساتا یا اللہ منگ دا امتحانونا و ساتا یا اللہ پمنگ بانی د خپل رحمت خزانی را کولاو کا یا اللہ زمنگ نرازی شا یا اللہ زمنگ نرازی شا یا اللہ زمنگ نرازی شا یا اللہ دیس عبادت منگستا نشو کولے لکا سنگ چی پکار دے یا اللہ نو منگت زمن کو تاہیو بخا یا اللہ منگت زمن کو تاہیو بخا یا اللہ زمن نچی سکو تاہیانی شوی دی ستا پا حق یا اللہ منگتیو بخا او یا اللہ پر روان جون کی منگ دکو تاہیانو نوساتا یا اللہ منگ پا دین باندی مضبوط لرا یا اللہ منگ پا دین باندی مضبوط لرا یا اللہ منگ لمرگ پا دیسی وقت راولا چی تزمنگ نرازی یا اللہ منگ باندی مرگ آغا وقت راولا چی منگ قرآن و حدیث باندی مضبوطیو یا اللہ منگ لمرگ آغا وقت راولا چی منگ دا توحید او دا سنت پا عقیدہ باندی مضبوطیو یا اللہ زمان آخر خاتم پا ایمان کی یا اللہ زمان آخر خاتم پا ایمان کی یا اللہ پا منگ طولو باندی خپل خاص رحم کی یا اللہ دلتا چی کمل گری ناستی یا سوک چینی یا سوک چی اوری یا اللہ کدا چاس حاجت یا اللہ تے پورکی یا اللہ کدا چاس قسم حاجت یا اللہ تے پورکی یا اللہ کپچا باندی قرزین و قرزی ورت ختمی کی یا اللہ کپچا باندی قرزین و قرزی ورت ختمی کی یا اللہ کمن کی سوک بیماری یا اللہ روغ سیت ولور کی یا اللہ روغ سیت ورلور کی یا اللہ روغ سیت ورلور کی یا اللہ کمن کی سوک علم ازدکی یا اللہ علم تی جوڑ کی یا اللہ علم تی جوڑ کی یا اللہ کسوک گمراہین و ہدایت ورتو کی یا اللہ کسوک گمراہین و ہدایت ورتو کی یا اللہ خصوصا زمنگا مسافر رنو باندی خپل خاص رحم کی یا اللہ دوی خپلو کورنو تا دا حلالی او پر آخر روزی سر روغ رمٹ ورسے یا اللہ دا دوی دا بچو حفاظتو کی یا اللہ دوی روغ رمٹ بچو تا ورسے یا اللہ زمنگ دا طولو پا بچو باندی خپل خاص رحم کی یا اللہ زمنگ بچی نیک عمل لوئی کا یا اللہ زمنگ بچی دا دین خادمان وگرزوا یا اللہ زمنگ پا بیبیانو بانی خپل خاص رحم کا یا اللہ زمنگ خزی دا بی پردگی او دا بی حیائی نساتا یا اللہ زمنگ زوانانو تا ہدایتو کا یا اللہ زمنگ زوانان دا نشو تماشو نساتا یا اللہ زمنگ پخپلو خپلوانو پرونو خویندو پٹولو باندی رحمو کا یا اللہ زمنگ دا علماء حفاظتو کا یا اللہ زمنگ دا علماء حفاظتو کا یا اللہ زمنگ دا ملکونو حفاظتو کا خصوصا یا اللہ زمنگ ملک پاکستان باندی رحمو کا یا اللہ التجی کما بدمنی دا یا اللہ ختمے کا یا اللہ التجی کما غریبی دا یا اللہ ختمے کا او دغشان یا اللہ خصوصا پا افغانستان بانی خپل رحمو کا یا اللہ دا غزی خلق دیر وزوریدو یا اللہ امن و امان پیراولا یا اللہ التجی کما غریبی دا ختمے کا یا اللہ التجی
چې کما بدامني د ختمې کا او یا الله دا ملک یا الله آباد ساته یا الله په سعودي عرب باندې خپل خاص رحم وکا یا الله امن و امان مخرافوا یا الله نور رحمتنا او برکتنا پی راوروا یا الله چې د چا څه قسمه حاجتونه په دې مبارک مجلس کې یا الله ته ورته پورا کا یا الله موږ دا کتاب ختم کو یا الله کپدی کی سکوتای زمون نشوی یا الله موږ ته وبخا یا الله موږ ته وبخا یا الله دا قرآن زمون امام وګرځوا یا الله دا قرآن زمون د پاره سفارش کوونکې وګرځوا یا الله د دې قرآن د لاسه موږ دنیا او آخرت کې عزت من کا یا الله موږ له طاقت راکه په دې باندې د عمل کولو یا الله موږ له طاقت راکه په دې باندې د عمل کولو یا الله په دې مبارک وخت کې یا الله د روجي په خوله باندې یا الله ستا د کتاب د ختم په موقع باندې یا الله تا تجاړو یا الله تا جزي کو یا الله تا منت کو یا الله تا توایو من دور نه آزاد کا یا الله 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 زمون مور پلار اور نه آزاد کا یا الله زمون مور پلار اور نه آزاد کا زمون خزي یا الله د اور نه آزاد کا زمون بچي د اور نه آزاد کا څومره مؤمنان چې یا الله ته د اور نه آزاد کا یا الله دا مبارک میاشت دې ختمه کړه چې تا موږ بخښلي یا الله دې ختمه کړه چې موږ د اور نه آزاد شوي یا الله دا مبارک میاشت دې ختمه کړه چې ته زموږ نه راضي شوې یا الله زموږ نه په دې میاشت کې څه کوتاهي شوي یا الله معافي کړه یا الله دا مبارک میاشت بیا راول یا الله بار بار راول یا الله بار بار راول یا الله دې حال کې راول چې موږ روغ رمټ یا الله زموږ نه قبول کړه یا الله دا روجي زموږ نه قبول کړه یا الله زموږ نه قبول کړه یا الله زموږ نه قبول کړه یا الله موږ چې کوم عبادتونه کړي دي یا الله د خپل ځان دپاره خالص وګرځوه یا الله د خپل ځان دپاره خالص وګرځوه یا الله موږ ټولو ته هدایت نصیب کړه یا الله موږ ټولو ته لاره د قرآن او د حدیث نصیب کړه یا الله موږ له طاقت راکړه چې ستا د دین خدمت وکړو یا الله موږ د دین خادمان وګرځوه یا الله موږ د دین خادمان وګرځوه یا الله موږ د بې حیایۍ نه ساته موږ د فحاشۍ نه ساته یا الله موږ د منافقت نه ساته یا الله موږ د خیانت نه ساته یا الله د هر قسم ګناه نه ساته یا الله داسې زړه راکړه چې تا نه یېرېږي او یا الله داسې جبه را نصیب کړه چې تا یادوي یا الله داسې سترګې را نصیب کړه چې ستا د یېرې د لاسه ترې اوښکې بهیږي یا الله زموږ زړونه نرم کړه یا الله زموږ زړونه نرم کړه یا الله زموږ زړونه نرم کړه یا الله زموږ د زړونه په دې خپل دین باندې مضبوط ساته یا الله موږ مه ګمراه کوه یا الله موږ چېرته د دین نه وانړئ یا الله موږ چېرته د دین نه وانړئ یا الله موږ د مرګه پورې په دې دین باندې ساته یا الله په دې دین هم ساته یا الله حشر هم په دې دین باندې وکړه یا الله په حشر هم په دې دین باندې وکړه یا الله د پیغمبر د جنډې لاندې م راپاڅوه یا الله موږ ته د پیغمبر د حوض کوثر اوبه نصیب کړه یا الله موږ ته د هغه ګاونډیتوب نصیب کړه یا الله موږ ته د هغه سفارش نصیب کړه او یا الله د مسلمانانو چې څومره مړي دي یا الله ټول وبخه یا الله د مسلمانانو مړي وبخه یا الله د مسلمانانو مړي وبخه او یا الله کله چې دغه حالت په موږ باندې راشي او یا الله کله چې دغه حالت په موږ راشي نو موږ هم وبخه یا الله موږ قبرونو کې یوازې پرېنږدي یا الله موږ قبرونو کې یوازې پرېنږدي
یا اللہ دا قیامت پر زمان عمل نام بخیل اسراک یا اللہ زمان حساب آسان کا یا اللہ زمان مخون سپین کا دا قیامت پر یا اللہ زمان کا قبرون زمان خیست کورون وگرزو او یا اللہ من تقبل دیدن نصیب کا یا اللہ من تقبل دیدن نصیب کا یا اللہ من تقبل دیدن نصیب کا یا اللہ زمان نرازیش یا اللہ زمان نرازیش یا اللہ دنیا کی جی سمر کمزوری مسلمانان دی یا اللہ تب رحمک یا اللہ تب رحمک یا اللہ کمزی کی جی کمزوری مسلمانان دی یا اللہ تب رحمک یا اللہ تب رحمک یا اللہ اسلام و مسلمانان عزت منک یا اللہ اسلام و مسلمانان عزت منک یا اللہ کفر و کافران تباک یا اللہ کفر و کافران تباک یا اللہ سوک چی ہم ستا دین تا او یا اللہ سوک چی ہم زمان دی دین تا زمان دی بیبیانو تا زمان دی بچو تا زمان دی عباداتو تا زمان دی علماء تا زمان دی مکی و مدینی تا نقصان رسول غواری یا اللہ تباو بربادی کا یا اللہ تباو بربادی کا او یا اللہ دا خلقو دا پار دا عبرت نخوا گرزو یا اللہ زمان دا تک خطا عبادت قبول کا